ملګرو ستړي مه شئ، جوړ په خیره. په دې هیله چې روغ وئ. د جرمني نه د هالنډ خواته په اورګاډي کې روان یم او د اورګاډي مزل خو دلته ځکه خوند کوي چې یو خو د اورګاډي تیز دی، آرام دی، او دویمه خبره دا ده چې بهر منظرې کتلی شي. اروپا خو معمولا شنه وي او بیا کله کله ځنګلونه راشي، ونې راشي، شین طبیعت راشي، دا بیا بیل خوند کوي. او یو بل شی د دې ترڅنګ هغه دا دی چې کولی شي چې سړی کتاب ولولي. د کتاب لوستلو دپاره دا ښه موقع ده. زه اوس دا دی تقریبا 2.5-3 ساعته مزل دی د جرمني نه تر هالنډه پورې په دې اورګاډي کې، او دا دی د استاد غضنفر صاحب کتاب را سره دی او په دې باندې غواړم چې دغه مزل را لنډ کړمه. خدایه را لنډ کې د ځمکې تناوونه او مستې نازنینې، زه د اشنا دیدن ته ځمه او تورې نری وریځې. خیر، نو کیدای شي په دې توګه که ستړي کېږئ نه، یو نیم هغه به هم درته ووایم. مثلا دا د فرمانونو خبره چې کېږي یا د اصولو یا د قوانینو، په دې باره کې یو شی د 6 نمبر فرمان. د دوو هیوادونو صدراعظمان په یوه کوټه کې ناستو او د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو یې خبرې کولې. په دې منځ کې ناڅاپه یو قهرېدلی سړی کوټې ته راننوت، چیغې یې وهلې او میز یې په سوک واهه. کوربه صدراعظم ورته وویل: ښاغلی پیټر، لطفا 6 نمبر قانون مه هېروه. له دې خبرې وروسته پیټر سمدستي قرار شو، بخښنه یې وغوښته او له کوټې ووت. صدراعظمانو بیرته خپلې خبرې شروع کړې، خو 20 دقیقې به لا نه وې تېرې شوې چې یو بل قهرېدلی راغی. پښې په ځمکه وهلې، له خولې لاړې بادېدلې، سپکې سپورې یې ویلې. کوربه صدراعظم ورته ویل: ښاغلی یوهان، لطفا 6 نمبر قانون مه هېروه. یوهان هم د دې خبرې له اورېدو سره غلی شو، بخښنه یې وغوښته، ووت. کله چې په 3یم ځل دغسې وشول، میلمه صدراعظم خپل کوربه ته وویل: صدراعظم صاحب، ما په ژوند کې ډېر ځله لیدلي، خو ستاسې د 6 نمبر قانون په اندازه یې نه یم حیران کړی. که کیدای شي راته ووایاست چې په دې کې څه راز دی؟ کوربه صدراعظم ورته ویل: 6 نمبر قانون وایي چې ګزاره کوئ، ډېر مه جدي کېږئ. میلمه وویل: بس همدومره؟ کوربه وویل: بس همدومره. میلمه وویل: دا خو ډېر عالی قانون دی، نور قوانین مو څه دي؟ کوربه وویل: نور قوانین نه لرو، ضرورت ورته نشته. نو خپله پوهېږئ، نور تفصیل نه درکوم، ځکه چې ډېر شیان داسې وي چې سړی په خپله سر پې خلاصېږي. نو د جوارو پټي دي، ونې دي، بوټي دي، شین او ښکلی طبیعت دی. په اروپا کې یو شی بل دی چې دا قانون مې چې ویل 6 نمبر قانون، دلته خلک دومره جدي نه دي که نه، کنځل او جنګونه او دا شیان دومره نه کېږي. قانون شته، هر څه معلوم دي او ډېرې خبرې هم خلک نه کوي. دا زه اوس چې غږېږم لږ ورو غږېږم که فکر مې، ځکه چې نه غواړم چاته مزاحمت وکړم. خلک خپل کتابونه وایي، په موبایلو کې اخته دي. یو شی خراب دی دلته، هغه دا دی چې خلک له یو بل سره ډېرې خبرې نه کوي. هر څوک د ځان سره مصروف دی په یو شي باندې، یعنې هغه ټولنیز اړیکې یو څه کمزوري شوي دي. خو ګټه یې بیا دا ده چې څوک په چا کار نه لري. خیر، طبیعت هم را سره ګورئ او یو نیم نقل به بل هم درته کوم، ځکه چې په دې ځنګل کې 400 حکایتونه دي. نو زه به داسې یو نیم بل هم کومه، غل او مرشد. یوه شپه د مرشد کوجون جونګړې ته غل ورغی، ورته ویې ویل: پیسې دې راوښیه که نې وژنم دې. مرشد په آرامو اعصابو ورته ویل: زما پیسې هغلته دي، وایخله، خو د سبا د ډوډۍ لپاره څه راپرېږده. غله چې ورسره په عذاب شوی نه و، نو کې پیسې ور پرېښودې او چې روان شو،
کوجون आवाज پسې وکړه. مننه رانه وکړه چې پیسې مې درکړې. غله مننه وکړه او په منډه له وره ووت. څه موده پس غل د یو بل کور د غلا په وخت ونیول شو. پولیسو ته یې د کوجون له جونګړې په غلا هم اعتراف وکړ. پولیسو کوجون ور وغوښت، ورته ویې ویل ده ستا له کوره هم غلا کړې ده؟ کوجون وویل نه، ما خپله ورته ویل چې پیسې واخله او تشکر یې هم رانه وکړه. غل چې د بند له کلونو وروسته آزاد شو، کوجون ته ورغی، مرید شو. نو ښه چې وکې وایي ښه دریاب ته واچوه او نه یې وړي. ښه عادت ملګرو راسره ستړي نه شئ. ګورئ دا داسې هغه دی چې زما سفر خو اوږد دی، خو تاسو راسره ستړي نه شئ. ما یوه لړۍ پیل کړې وه د همدغو کتابونو د لوستلو، خو وروسته د ملګرو هغه نظرونه کم وو چې ما دوام ورکړی وی. که چېرته تاسو ډېرو خوښ کړي وی ما د شپې نقلونه درته کول دغه، او یا بله دا خو نو وینئ یا مې نورې کیسې او نقلونه درته کول، خو تاسو راته ونه لیکل. نو دغه شی چې دی دا اوس زه په یوټیوب کې ږدم، او زما یوټیوب پته خو درته معلومه ده، سپین تڼی په یوټیوب کې ما پیدا کړئ، سبسکرایب یې کړئ او راته ولیکئ چې خوښېږي مو که نه. که خوښېږي مو دوام به ورکوم کتابونو لوستلو ته، خو دا لنډې کیسې انتخابوم په دې کې چې تاسو ته ستړي کوونکي نه وي. عادت ملا نصرالدین ته زوی وویل څومره وخت به بېوزلي یو؟ ملا ورته وویل 40 ورځې. زوی وویل یعنې بیا به شتمن شو؟ ملا ورته وویل نه بچیا، عادت به شو. ښه یوه نیمه بله کیسه هم دا لنډ کیسې به کومه درته. حقیقت بزرګ له خپلو مریدانو سره تر ونې لاندې په چوتره ناست و چې یو سړی راغی. پوښتنه یې ورنه وکړه حقیقت شته؟ بزرګ ورته وویل خامخا. وروسته بیا بل سړی را پیدا شو او همدا پوښتنه یې وکړه. بزرګ ورته وویل نه. شیبه نیم پس دریم سړی راغی او همدا د حقیقت د شتون پوښتنه یې وکړه. بزرګ ورته وویل نه پوهېږم، شاید وي یا نه وي. دریم سړی چې ووت، مریدانو یې د مختلفو ځوابونو د علت پوښتنه ورنه وکړه. ده ورته وویل حقیقت ته د خلکو د رسېدو لاره یوه نه ده. ځینې د شک، ځینې د ډاډ او ځینې د انکار له لارې او ځینې د انکار له لارې حقایت ته رسېږي، حقیقت ته رسېږي. یعنې ځینې د شکایت، ځینې د ډاډ او ځینې د انکار له لارې حقیقت ته رسېږي. نو ملګرو تاسو راته ووایئ چې څنګه دی، طبیعتونه مو ښه دي؟ انصاف. نو دا خو انصاف نه دی چې زه دومره ډېرې خبرې کوم، خو انصاف دا دی چې که تاسو وخت لرئ او ورخطا نه وئ او حوصله لرئ، را سره پاتې شئ او کیسې به وکړو په ګډه، او زه به درته نقلونه وایم د استاد غضنفر له کتابه چې د ځنګل په نوم یادېږي او 400 حکایتونه پکې دي. انصاف. په تېرو زمانو کې چې ځناور او مرغانو هم خبرې کولې، وایي په تېرو زمانو کې چې ځناورو او مرغانو هم خبرې کولې، یو تږی مرغه په چینه ورکوز شو، خو هلته یې 2 ماشومان ولیدل چې اوبه څښي. مرغه د چینې د غاړې د ونې په څانګه کېناست او د ماشومانو تلو ته منتظر پاتې شو. د ماشومانو له پاڅېدو سره سم یو بوډا راغی چې اوبه څښي. مرغه ډېر تږی و او بوډا چې سپینه اوږده ږیره یې وه ډېر نوراني ښکارېده.
مرغه له ځان سره وویل چې دی ډېر بې آزاره سړی ښکاري، نو صبر نه دی پکار، زه به هم ورکوز شم. خو چې څنګه مرغه د چینې په بله غاړه اوبو ته کېناست، بوډا ګاټي ته لاس که، مرغه یې په سر باندې وویشت، ړوند یې که. مرغه حاکم ته ورغی، شکایت یې وکړه. حاکم امر وکړ چې د بوډا یوه سترګه باید ړنده شي. مرغه وویل که زه په جرمني دومره نه پوهېږم، خو د راتلونکي تمځای اعلان کوي. مرغه حاکم ته ورغی، شکایت یې وکړه. حاکم امر وکړ چې د بوډا یوه سترګه باید ړنده شي. مرغه وویل نه 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 نه، سترګې یې څه ګناه کړې ده، ګناه یې ټوله په ږیره کې ده چې تېرې ایستلم. که انصاف کوې ږیره ورباندې وخریه چې زما غوندې نور ورباندې تېر ونوځي. حاکم ته د مرغه خبره پخه ښکاره شوه. نو ملګرو، دلته به یو بلم درته ووایم، لنډ لنډ نکلونه. کوهي وایي کوهي مه کینه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي. او کر د ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، اغزي مه کره په پښو کې به دې خار شي. ډېره وچکالي وه، داسې چې په ویالو کې اوبه نه پیدا کېدې او ډنډونه وچ شول. د یو وچ شوي ډنډ چونګښو به د اوبو ډېر ارمان کاوه او د اوبو په تمه یې هره خوا سترګې غړولې. یوه ورځ د کوهي په غاړه تېرېدلې او هلته یې په کوهي کې رڼې اوبه ولیدې چې لمر ته برېښېدلې. چونګښو سره وویل راځئ ځان ور واچوو. خو د دوی مشرې تجربه کارې چونګښې پوښتنه ورنه وکړه، که دا کوهي وچ شي بیا به څه کوئ؟ څنګه به راوځئ؟ دوی چې د اوبو شوق پسې اخیستې وې، ویې ویل نه به وچېږي. مشرې ورته ویل چې ویالې وچې شوې، د کوهي په نه وچېدو ولې زړه وتړو، او که بیخي ډاډه هم شو چې نه وچېږي، دا خبره یاد ساتئ چې هیڅ کله هغه ځای ته مه ننوځئ چې راوتل یې ستاسې په لاس کې نه وي. حرکت دی. یو وارې بیا یادونه کوم زما ملګرو ته چې د جرمني نه هالنډ ته په اورګاډي کې روان یم. لږ څه فرصت و، په څنګ کې مې ډېر داسې کسان نشته چې مزاحمت ورته وکړم. نو ما ویل چې کتاب به سره ووایو او تاسو ته به یو نیم حکایت ولولمه. 400 حکایتونه دي چې اسدالله غضنفر استاد ژباړلي دي. مکتوب: د حکومت مامور راغلی و چې د کوکنارو د کروندو معلومات وکړي. دی چې په کرونده کې تېرېده، بزګر ورته وویل صاحب احتیاط کوه، ډېر مخکې مه ځه. دی نوره خبره وانه اورېده. سمدستي یې له جیبه مکتوب راویست، په قهر یې ورته وویل لوده، زه د وزارت مکتوب لرم. بزګر څو دقیقې وروسته مامور ولید چې منډې وهي او چغې یې کولې، چغې یې وهلې. وایي سپي راپسې دي. بزګر ورته وویل مکتوب ورښکاره کړه.